اول دلته ما یو تعریف تاسو ته ډیفینیشن لیکلی دی چې فیوچر سامپل څه ته ویل کېږي. نو دا ډېر اسانه دی. مستقبل زمانه هغه زمانه ده چې کوم کې یو کار په آینده کې واقع کېږي. لکه تاسو ته ما لیکلی هم دی il montre une action qui se produit dans le futur. صحیح دی؟ il montre وایي دا موږ ته ښیي une action هغه کار qui se produit چې کوم واقع کېږي dans le futur چې په مستقبل کې په آینده کې په فیوچر کې کوم کار واقع کېږي نو هغې دپاره موږ فیوچر سامپل ویلی کېږي یا استفاده ترې کوو. نو هغه دا موږ ته هغه عمل ښیي دا زمانه موږ ته هغه عمل ښیي چې کوم په راتلونکې زمانه کې واقع کېږي. مطلب زه سبا ته یو کار کوم مثال صحیح دی، زه به سبا مکتب ته ځم، زه به 10 ورځې بعد مکتب ته ځم، آینده هفته کې به زه زما مثال غندیوو ده په راتلونکې میاشت کې به زه نوی کور اخلم. نو دا ټول هغه کارونه چې په آینده کې واقع کېږي. صحیح دی؟ نو دې دپاره موږ فیوچر سامپل استعمالوو. صحیح دی؟ یا زمانه مستقبل آینده زمانه استفاده ترې کوو. لکه دلته ما تاسو له یو 2 مثاله هم درکړي دي. لکه اولنی مثال je mangerai یعنی زه به خورمه. صحیح دی؟ پر راتلونکې زه به خورمه، مثال زه به هر څه چې زه به خوراک کومه راتلونکې کې. نو اوس ماښام ته، سبا ته، بله ورځ ته، لا بله ورځ ته. نو دا موږ ته څه ښیي؟ په راتلونکې وخت کې. نو یعنې عمل چې کوم په راتلونکې واقع کېږي هغې دپاره موږ هغې ته آینده زمانه ویلی کېږي یا آینده زمانې نه موږ استفاده کوو. بل دویم مثال il mangera هغه به خوري. صحیح دی؟ نو دا 2 مثاله مې درکړي صرف د دې تعریف سره دلته. نو دا خو تعریف شو چې هر عمل چې کوم په آینده کې واقع کېږي هغې دپاره موږ فیوچر سامپل زمانې نه استفاده کوو. صحیح دی؟ ښه مخکې ځو. دا خو تعریف. ښه اوس بیا ستاسو یادښت بیرته تکرار دپاره چې ستاسو ذهن ته بیا راتازه شي. لکه څنګه په تېر شوي درسونو کې تېر شوي زمانو کې ما تاسو ته تشریح کړې وه چې ګروپ چې کوم دی هغه په دریو وبخئ فعل ورب چې کوم دی هغه په دریو ګروپونو تقسیم شوی دی. چې کوم اولنی ډېر مهم او ډېر زیات استفاده کېږي هغه د ای اغ یا ای آر سره چې کوم ختمېدونکي افعال دي ډېر زیات استفاده کېږي او هغې ته ویلی کېږي ورب ریګولیر یا ریګولر ورب. هغه افعال چې هغې دپاره یو قاعده قانون لري. صحیح ده؟ او دې ته اولنی ګروپ ویلی کېږي پریمیر ګروپ د ورب. اولنی ګروپ کېږي دې ته ویلی کېږي. صحیح ده؟ د فعلونو. نو دا کم موږ سره دي لکه دا په انفینیټیو حالت کې که دا موږ وګورو دا تل د اغ سره یا ای آر سره ختم شوي دي. موږ سره خو ډیر دي خو مطلب دلته زما دلته د راوستو مطلب دا و چې تاسو یو دا وپېژنئ اولنی ګروپ کوم ته ویلی کېږي دا کوم افعال دي. دې ته ورب ریګولیر ویلی کېږي او دا هغه افعال دي چې کوم اغ سره ختمیږي. لکه ما یو څو مثاله درکړي ایتودی، regarder. ایتودی ویلی کېږي مطلب درس ویل. صحیح دی؟ او regarder کتل لیدل. دا دواړه که تاسو وګورئ اغ سره ختم شوي. manger خوړل، parler ویل، corriger صحیح کول، écouter اوریدل، partager شریکول. دا ټول که تاسو وګورئ دا اغ سره ختمیږي او دا ټول دې ګروپ ته ویلی کېږي ورب ریګولیر یا پریمیر ګروپ د ورب اولنی ګروپ د افعالو. صحیح دی؟ او دا ټول د اغ سره ختمیږي. نو دغه افعالو موږ په فیوچر سامپل کې څنګه استفاده ترې کوو نو زموږ درس نن په دې دی. صحیح دی؟ نو تاسو اولنی ګروپ د افعالو چې کوم دی هغه مو وپېژاندو. مخکې ځو. ښه اوس درېیمه مرحله کې تاسو د دې زمانه چې تاسو کله په آینده کې جملې جوړوئ آینده زمانه کې نو د دې هغه ساخت باندې باید تاسو پوه شئ. اول تاسو سوجې راوړئ. صحیح دی؟ فاعل تاسو راوړئ څوک چې کار کوي. صحیح دی؟ هغه مثال je tu il elle nous vous. صحیح دی؟ احمد یا هر علي هر څه نوم هم کېدی شي. صحیح دی؟ هغې نه بعد به تاسو ورب راوړئ فعل راوړئ او هغې نه بعد به تاسو فعل سره څه شی کم لیټر یا کم حرفونه اضافه کوئ. نو هغه ما هر څه دپاره درکړي خپل سوجې مطابق. کله چې ژ راشي او ورب سره به تاسو ای به ورسره اضافه کوئ یا په انګلیسي کې آی به ورسره اضافه کوئ د هغه فعل په اخره. صحیح دی؟
لکه هغه یو مثال اولنی ګروپ افعال چې کوم دی هغه ټول اغ سره ختمیږي، نو اغ نه بعد به تاسو ا ای ورسره اضافه کړئ، نو دا بیا تاسو آینده زمانه ته فعل تبدیل شي. صحیح دی. کله چې چو راشي یا تو راشي نو فعل سره به تاسو ا اس اضافه کوئ، چې کله ایل یا ال راشي نو تاسو به ویب سره ا اضافه کوئ. داسې که نو راشي تاسو بیا فعل سره او ان اس به اضافه کوئ. داسې که وو راشي نو تاسو ویب سره ا زد تاسو اضافه کوئ. صحیح دی. داسې که ایل جمع د پاره مذکر د جمع د پاره او یا ال مؤنث جمع د پاره راشي نو تاسو به بیا د فعل سره او ان تی اضافه کوئ. صحیح دی. نو دا سخت تاسو خپل ذهن کې واچوئ. نو هر کله چې په آینده یا فیوچر سامپل کې تاسو جملې جوړوئ یا یو حالت تشریح کوئ نو تاسو خپل فاعل ته به ګورئ، نو هغې نه بعد د فعل سره دغه حرفونه تاسو دغه حروف تاسو اضافه کوئ. صحیح دی. ښه دا خو بله مرحله مخکې ځو. ښه اوس ما دلته مثالونه راوړي دي. اوس مې مثال موږ سره که تاسو وګورئ پاغلی هغه خپل انفینیټیو اصلي حالت کې دی، اخ سره ختم شوی دی. اوس که دا چېرته موږ په آینده زمانه کې دې نه استفاده کوو نو اوس ما تاسو ته مثال درکړی او هر فاعل لپاره مثال درکړی، یو دپاره مې نه درکړی. لکه کله موږ سره ژو راشي نو ژو parlerai français parlerai تاسو وګورئ هغه پاغلی په خپل حالت کې راوړی ا ای مر سره اضافه کړی ځکه چې ژو راغلی. صحیح دی. هغه رنګ هم ما بدل کړی ځکه چې تاسو په ذهن کې صحیح کینی او تاسو به صحیح پوه شئ. دویم دی چو parlera. صحیح دی. ا اس ام ورسره اضافه کړی il یا elle parlera. صحیح دی. français nous parlerons. صحیح دی. nous parlerons français. صحیح دی. vous parlerez. vous parlerez. زد مور سره اضافه کړی. صحیح دی. ایل اوس که چېرته جمع راشي نو بیا به تاسو څه وایئ؟ بیا به څه اضافه کوئ تاسو؟ ایل parleront. صحیح دی. یا ال parleront. صحیح دی. نو بیا زه دا تکراروم که پاغلی تاسو سره اوس موږ په خپل حالت کې اغ سره ختمیږي، خو که چېرته تاسو په فیوچر سامپل کې اضافه کوئ نو بیا به ورسره تاسو څه اضافه کوئ. د هر سوجي سره ما هر سوجي سره مې خپل مثال درکړی فاعل سره. زه بیا تکراروم je parlerai français tu parleras français il یا elle parlera français nous parlerons français vous parlerez il یا elle parleront. صحیح دی. دې ما je parlerai français مطلب زه به په فرانسوي کې خبرې کوم. صحیح دی. مثال سبا ته، بله ورځ ته، آینده راتلونکي وخت کې، راتلونکي چې کوم وخت دی. صحیح دی. دا یو مثال شو. مخکې ځو. بل یو ما مثال مانژې سره راوړی دی، خوراک کولو ته ویل کېږي. په خپل حالت کې مانژې راوړی، خو کله تاسو په آینده زمانه کې بیا فیوچر سامپل کې دا استفاده ترې کوئ نو د خپل فاعل سره به تاسو څه راوړئ؟ je mangerai. je mangerai. je mangerai. tu mangeras. il یا elle mangera. nous mangerons. vous mangerez. il یا elle mangeront. صحیح دی. زه بیا تکراروم je mangerai. tu mangeras. il یا elle mangera. nous mangerons. vous mangerez. il یا elle mangeront. صحیح دی. نو دا که تاسو چېرته په آینده زمانه کې مانژې استفاده کوئ نو تاسو به داسې بدلوئ. که مخکې ځو. دریم مثال دی regarder. regarder کتلو ته وایي، لیدلو ته وایي. که تاسو اصلي حالت کې دا وګورئ خپل حالت کې نو اغ سره ختم شوی دی. دلته ما مثال درکړی دی او د هر فاعل سره مې خپل د آینده زمانې مطابق تغییرات راوستلي دي. je regarderai. je regarderai. tu regarderas. il یا elle regardera. nous regarderons. vous regarderez. il یا elle regarderont. زه بیا تکراروم je regarderai. وبخښئ je regarderai. tu regarderas. il یا elle regardera. nous regarderons. vous regarderez. il یا elle regarderont. صحیح دی. نو دا ملګرو زموږ نن فیوچر سامپل زمانه وه یا آینده مستقبل زمانه وه. امید دی چې تاسو پرې پوه شوي، تاسو یې په ساخ جملو جوړولو باندې هم پوه شوي، مثالونه هم زده کړي، په تعریف هم تاسو پوه شوي. تاسو ټول زما دا هیله ده دغه ویډیو ښه په غور سره وګورئ، دغه زمانه زده کړئ او دې نه استفاده وکړئ، جملې جوړې کړئ.
تاسو ته سخت معلوم شو او تاسو په مثال جوړولو باندې هم پوه شوي.